نبی علیہ السلام به دعا کوله اللهم انی حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ ما سره آسان حساب وکړه ربا، حاسبنی حسابا یسیرا، رب ما سره آسان حساب وکړي. ما ته نه تپوس کو چې د الله حبیب دا حساب یسیر څه ته وایي؟ ما ته وی چې دا دې ته وایي چې یو تن به عمل نامه ورکړي په لاس کې، گناهونه به ټول خپل وویني چې دا دې کړي دي او دا دې کړي، ټول به ورته ښکاره شي او به یې ویني، خو دا تپوس پتی بیا ونه کړي چې دا دې ولې کړي دي او دا دې ولې کړي دي، به چې زه بخلی وې زه جنت. دې ته حساب یسیر وایي. دعا کوئ حاسبني اللهم حاسبني حسابا یسیرا، الله مونږ سره آسان حساب وکړي ربا، مونږ ته دغه حساب ډېر ګران دی ربا چې نبی علیہ السلام د الله د ذات سره مونږ مخامخ شو، څه حال به مونږ ته به وایي چې ږیره دې په مخ وه، تا چې څومره ژوند تېر کړی دی زما په شان ږیره دې پرېښې وه، ږیره دې په مخ وه او مونږ به په پل صراط تېرېږو وایي به سلم سلم، یو آواز به راځي چې یا امتی یا امتی، دا آواز به د چی، دا آواز به د چی. انس رضی الله تعالی عنہ ته وایي په دې دریو ځایونو کې مې ګوره ما سره به د امت فکري، یا به په پل صراط کې یما، یا به عند المیزان یما، یا به د عمل نامو د تقسیم په ټیم کې یما. نن ورته ځواب د ښکلي پیغمبر په شان شکل جوړ که نو ما سره نه تیاري. په قیامت کې به د ټولو نه ړومبې کپړې ابراهیم علیه السلام ته میلاویږي، د جنت نه به یې وله راوړي او سپینې کپړې به یې ښه ړومبې به دې اغوندي کپړې. وایي چې بره وختمه نو ما ته ابراهیم علیه السلام وی چې د الله حبیب په امت ته زما سلام وایي چې السلام علیک. په تاسو ابراهیم علیه السلام سلام کو سلام. او کتابونو لیکلی دی چې کله درته دا حدیث ضرور رسی نو تاسو هم وایئ چې وعلیه السلام، په هغه باندې دی سلام، یا په مونږ سلام را لېږلی دی نو وعلیه السلام، په ابراهیم علیه السلام دیم سلامي، زمونږ د طرف نه وعلیکم السلام، زمونږ د طرف نه دی په هغه سلامي. ښه نو ابراهیم علیه السلام نبی علیه السلام ته وی چې په امتیانو به دې زما سلام ووایي چې بابا درته سلام که، او بیا یې درته ووایي چې د جنت ځمکه چې ده اوبه یې ډېرې خوږې دي، اوبه یې ډېرې خوږې دي، او ځمکه هم ډېره ښکلې خاوره ده، خاوره هم ښکلې ده، اوبه هم خوږې دي، خو صرف چټلي میدان دی نو اوبه یې خوږې دي، نو چې د ځمکې اوبه خوږي او خاوره یې ښکلي نو دا فصل ډېر راټوکوي که نه، خو یې خوشې بیابان دی نو دې امتیانو ته دې ووایي چې ونې پکې ولګوئ.